تیروي یو ستا غرونه ونیول بیا د غرونو باندې چې څومره ځمکې وې د کیمپ په نامه باندې چې زه کیمپ جوړوم بیا د کیمپ په نامه باندې سوات نور محدود کړلی شي سوات یې کم کړو بیا د کیمپونو نه پس د سیکشن 4 په نامه باندې دوی ځمکې ونیولې چې خلک پاتې وې او بیا د سیکشن 4 نه هم ماسوا په کورونو په کالجونو په هسپتالونو او عام په کلیو کې قبضې وشوې سوات یې کم کړو په خلکو باندې د سوات د خلکو سره په خپله خاوره د اوسېدلو ځای کم شو د کاروبار ځای کم شو د زراعت ځای کم شو اوس د موټروې په نامه باندې د زراعت چې لږ څه وطن پاتې و هغه هم درنه وړي اوس راځه نتیجه به څه وي د دغې نتیجه دا ده چې د سوات ولسونه بچي دلته پرېږدي دوی به ځي په مزدورو پسې سوات به مېلمهکاري کوي د سوات نه ټول د کار او د هنر خلک وځي او سوات به دوی ته پاتې کېږي داسې نه چې موټروې جوړه کړي به هوټل هم ته پرې جوړولی شي هغه ته به هم د بندوبست کړی نو لہذا نن هم تاسو ته پته شته چې مسافر شي د بچو تربیت ته پاتې شي بیا د ترهګرۍ او د ډرګ ډیلینګ نه به څوک ونه کوي چې پلار یې هم په بل وطن دی دا معاشره نقل مکاني ته مجبورېږي دلته یو ځل د جنګ په نامه خلک وځورېدل ترور شول ویې راوړل خپله خاوره کې د ژوند صحیح نه دی بهر ووځه بیا د سیکشن 4 په نامه باندې بیا په بل نامه او بیا د زراعت او د مدنیات نه د دوی خلاصول نو محترمو د موټروې مخالفت دا جواز نه لري البته په زرعي ځمکو باندې د پاسه موټروې جوړول دا جواز لري اوس خو زه د سلطان روم د دې ډاکټر صاحب یادوم هزاره پروفیسر د هغه د دې یو کلیې سره هم زه اتفاق کوم چې سوات یو اړخ روډ دی انټري شي بل اړخ روډ دی ایګزیټ شي او په منځ کې د پلونه دا به د سوات هغه ټریفک هغه تګ راتګ سم کې دا روډونه د لږ سم که دا هم نه کېږي موټروې بلکل موږ یې ټول مطالبه کوو خو چې ته دومره پیسې پرې لګوې نور یې لږ زیاتې کړه پیسې د څه دپاره دي خو چې اولسونه سم پرې وساتې نو نور یې هم لږ زیاتې کړه چې دا په داسې یو طرز جوړه شي چې هغه طرز باندې زرعي ځمکې بچ پاتې شي دا زموږ د ټولو اولسونو مطالبه ده محترمو خو مسله دومره وړوکې نه ده مسله صرف د قبضهګرۍ ده د کابل هغه 900 کناله باغ ته چیرې لاړو پایکان هوټل د سلګرۍ یو ځای و د اګزرګازان ته انټرنیټ سنټر جوړ کړی دی په توتانو باندې کې په زرعي ځمکو باندې قبضه کړې ده او وایي موږ ته ضرورت دی تا ته څنګه ضرورت دی د توتانې باندې د هغې قبضې نه په 4 کیلومتره فاصله باندې د ګراوند په شکل کې سرکاري ځمکه شته دی په 18 کیلومتره ځمکه فاصله باندې پوره یو کیمپ جوړ دی نو تا ته څنګه ضرورت پېښ شو خو قبضهګري دي محترمو په کوزه بنده کې د چاونې د ایکسټنشن په نامه باندې بیا د خلکو سره یو
شروع کړی دی یو چالاکي او یو ډرامې شروع کړي او د کلي باندې روډ چې وګورې هغه ښه دی خو هلته چې کیمپ ته ورځې داسې پوخ جوړ کړی دی چې انسان د ځان په سپیډ کې شي کوه ځکه چې هلته انسانان اوسېږي او موږ ته انسانان نه وایي چې هلته روډ ورته جوړ شي محترمو سیدو شریف ایرپورټ لري خو پرواز کې نشته دی د چې ضرورت موږ یا پروازونه وي د سوات خلک دي هم مسافرۍ ته مجبور کړو خو د پنجاب د ایرپورټ وځي خپل په خپله علاقه کې ایرپورټ ورته جوړوي لهذا دا استعماري منصوبې دي دا استعماریت دی دا قبضهګیري ده دا د دغې وطن خلک نقل مکاني ده او د دغې خاورې نه د لرې تګ ته مجبورول دي خلک چې په بل وطن شي بیا د دغې خاورې د مالکیت او د اختیار خبره به څوک نه کوي او دلته به د دغې خاورې هر څه دلته ورپاتې شي او دی به یې خوري دی به یې څښي دا وطن به تباه کوي زه تر دې حده پورې هم وایم چې دا سیند د سوات لاندې روان دی دا شګې ته په یو مخصوص انداز باندې خلک ساتلي دي دا چې څو لاندې لاړ شي څومره به دا اوبه هم لاندې ځي او ستا پر پټو پورې به نه رسېږي دا هر څه ته وګوره په یو انداز لګیا دي دا هر څه په یو انداز لګیا دي په یو وخت لګیا دي او دا صرف د پښتونخوا د یو سیمې سره نه بلکې د هرې سیمې سره لګیا دي همدا سیکشن پورې په کالام کې هم لګېږي دا په دیر کې هم لګېږي لرګي ټول وړي په باجوړ کې هم کسي دي په لکي مروت کې هم دا حالات دي ما ته افسوس کېږي چې د پښتنو حالات یو دي دشمن یو ده قبضهګیري په یو انداز کې لګېدی استعماریت په یو انداز دی خو پښتانه یو دي زموږ تر ټولو لویه کمزوري دا ده چې موږ خپل ګورو دا قانون د سیکشن 4 یا د سوات موټروې متاثرین دي نو ډېر خلک نه دي ورته راغلي ولې دا زموږ وروڼه نه دي ولې دلته په دې کورونو کې چې دا غرقېږي زما د وطن خویندې میندې نه دي چې هغه به د مشکلاتو سره مخامخ کېږي هغو ماشومان مستقبل دی سبا د پلار یې نورو وطنونو ته ځي هغه زموږ د وطن بچیان نه دي خلک بیا نه ورورولي به وي دلته دې خاوره موږ چې د یو چا سره هم مسله وي ټول به ورته راځو په بخښنه سره پي ټي ایم دا کار نه کوي چې لږ خلک وي بیا واړه لیډران او ډېر خلک بیا نه چې پنځه به پښتانه هم ناست موږ به غوږ ټول به ټول به راغوښتل محترمو دلته د دغو حالاتو مخنیوی کول غواړي نو خوځاکړه کالج و د آفرین و هندوستان مشرانو ته هم د خوځاکړه خلکو ته چې یو څو کاله یې مسلسل تعلق خبره وکړه یو څو کاله یې مسلسل د هغه لپاره یو خبره او یو کار وکړه نن کالج د دوی نه د دې قبضې نه اخلاص خو داسې څوک هم سیکشن 4 خلاصول غواړي یا دا د سیند یا دا د موټروې مسله حل کول غواړي نو یو حل یې دی حل یې مزاحمت دی جرأت کوئ نن کوئ خپله خاوره په تاریخ کې چا په بې جرأته کسان نه لګولی خاوره پرې کړئ په جرأت پرې کړئ پښتونخوا ته تورې بلاګانې راننوتې دي هم د وینې خوري هم د خاوره خوري هم د مدنیات خوري هم د اوبه څښي هم د بجلي وړي هم د ګیس وړي هر څه باندې قبضه درنه کړې ده دغې تورې بلا ته به یوګېږو او داسې ګزار به ورکوو چې په تاریخ کې بیا د پښتنو یو دښمن د خبرو ته تیار کړي نو د دې لپاره ملي فکر ولرئ د دې لپاره راټول شئ د دې لپاره یو شئ که چېرې موږ یو نه شو فکر مو دا د تربورولۍ و فکر مو دا د نفرت و فکر مو دا د ضد و نو دا دښمن ته فایده ورکوي پرېږدئ دا تفریق دی ته د کوم ژوند یې ته د کومې فکر یې ته د څه سوچ لرې ته د کومې
قبیلې ته د کوم کلي ته د کوم سیمې دا په دې نامه باندې ضد او د یو بل سره تقسیم دا ختمول دي د قام په اساس باندې راټولېدل دي د قام ته چې کومې مسلې ورپېښې دي هغه مسلې وړوکې دي هغه کمزورې دي دې پر شا قوتونه لږ دي دې پر شا قوتونه کمزوري دي ډېرو لویو قوتونو په ډېر لوی طاقت سره دا خاوره نیولې ده د دغې خاورې مسایل پیدا کړي دي خو په مقابل کې خدای پاک موږ ته هم یو قوه ورکړی دی هغه د دې قام اتحاد دی دا اتحاد زه په یقین سره درته وایم چې ستا دښمن به شپه په خپله د دې خاورې نه په منډه ووځي هغه د پښتنو مخې ته نه درننوځي هغه ته پته ده چې ما د پښتنو سره دومره ظلم کړی دی چې سر ظلم په مقابل کې را سره وځي لهذا هغه باید ستا نه تېر انتظار دی پښتانه د جرأت خلک دي تل یې خپله خاوره په جرأت خوړلې ده پښتانه د ننګ خلک دي خپله خاوره یې په ننګ خوړلې ده پښتانه د غیرت خلک دي په خپله خاوره د مظلومانو باندې تل غیرت کړی دی راشئ خپل تاریخ ژوندی کړو راشئ خپل ولسونه راپورته کړو او په دې خاوره باندې چې څوک هم زموږ د وطن سپک کتل غواړي یا هېرول یې غواړي یا دمتیانې ورکوي راشئ هغه دې وطن ته داسې وکړو چې په موږ باندې راته هېڅ اعتماد دی او د حالاتو خبره کوم حالات نن هم د سواد په څه کچه بد روان دي خلکو ته ریټرې دمکې ورکوي خلکو ته وایي چې دا ادریس ملک په شان ستا غجوړ شي مثال هغه به وکړو دغه به وکړو پټې اوس هم کارونه را روان دي خلکو ته موږ ورته وایو د سواد ولس اوږده شوی نه دی د سواد ولس درنه غلی نه دی درته غلی دی چې ته بیا راپاڅې بیا به درته راپاڅېده بیا هم دا درته دلته په جرأت سره به دا د خپلې خاورې دفاع کوو موږ ټول پښتانه یو دا مو وطن دی خپله خاوره خپل قام اون دی خپل یې کوي خپل یې شمار کوي د پردي د دښمن تر ټولو لویه پروپیګنډا او تر ټولو لوی فکر دا دی چې پښتانه تقسیم وساتي او د دغې وطن اصیل ایجنټ او اصیل بچی دا لري چې دا وطن را متحد دي او په ګراوند باندې عملي کار د دې لپاره وکړو ډېره مننه خوشحال اوسئ د سوات د موټروې متاثرین یا د سیکشن 4 یا د ځمکو د کوم متاثرین دي هغو سره موږ وعده کړې وه چې تاسو راوځئ موږ به درسره وو دا وعده ستاسو سره نه د ټول پښتون وطن سره پار دی دائم او دائمه ده د دې کار ډول